ښځه او خاوند د واده په اوله شپه کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې کومه ښځه او خاوند د واده په اوله شپه کې خلک ټول ویده شي او دوی اودس وکړي او جنماز باندې الله جل جلاله ودرېږي نو الله جل جلاله ترې ډېر خوشحاله او راضي کېږي. الله جل جلاله ملایکو ته امر وکړي چې ملایکو تاسو زه حکم کوم چې زما په عرش باندې نوي څراغونه ولګوئ او نوی سینګار جوړ کړئ زما په عرش باندې. فرشته عرض کوي چې یا الله څه کېدو والا دی؟ الله جل فرمایي چې کېدو والا نه دی، که وي لاندې تاسو ځمکې ته وګورئ چې ونه وي تر شا هر څه پرېښودل او زما په خاطر په جنماز ودرېدل او هغوی خپله جذبه نن زما په لاس کې راکړه. او الله جل جلاله ملایکو ته وفرمایي چې یوازې څراغونه مه لګوئ، د هغوی لپاره تحفه هم وروړئ، جنت ته ورشئ او زما د رحمت یو څادر راوړئ او ورشئ ځمکې ته چې دوی چېرته ولاړ دي نو له دواړو نه د رحمت څادر تاو کړي پکې پټ یې کړئ. سبحان الله چې د چا واده نه الله جل جلاله راضي شي نو د دوی اولاد به انشاءالله نیک صالح پیدا کیږي. د ملګرو سره دا ویډیو حتما شریکه کړئ.